دا خو دا ولی دا خبره کوي دا د دې وجه نه دا خبره کوي چې ستړي مشي په یو لاس تک په دوه لاسو ده. الکوكب الدری کې رشید احمد گنگوهی رحمه الله لیکلی دي چې په یو لاس ستړي مشي مکروه تحریمی ده ځکه دا د يهودو او د نصاراو سره مشابهت ده. افرنج و د انګريزانو سره مشابهت ده. انګريز په یو لاس ستړي مشي کوي نو په یو لاس ستړي مشي کول مکروه تحریمی ده. الکوكب الدری کې لیکلی نو ستړي مشي په څو لاسو ده؟ په دوه. دلیل څه ده د دوه لاسو؟ بخاری کې باب ده. بخاری دویم جلد کتاب الآداب د کتاب الآداب لاندې وګوره غاټ باب ده ښه وړو کې نه ده. باب المصافحه. باب المصافحه څه معنا ده محفوظه؟ باب المصافحه باب ده په بیان د ستړي مشي کې غاټ لیکل ده. بیا د بخاری شرح دي فتح الباری عمدة القاری فضل الباری فیض الباری دی یو مرد نه کړي چې دا باب غلط دی. د ټولو د دې باب تشریح کړي دا شارحین ټولو منلې ده. بخاری لګولې ده شارحین ټولو منلې ده. پوه نیاز محمد کونړی عرف من الله پېښوری هغه وایي نه دا باب المصافحه نه ده دا باب التعلیم ده. یو طرف ته وایي مونږ بخاری منو بل طرف ته په بخاری رد کوي. بخاری وایي باب المصافحه دې څه وایي دا باب المصافحه نه ده دا څه شی ده؟ باب التعلیم ده. نو یو خو د بخاری ونه منله دویم د شراح د بخاری ونه منله شارحین د بخاری ټول وایي چې دا باب د مصافحه مصافحه لاندې باب د ستړي مشي دی. به د دوه لاسونو د ستړي مشي ذکر کړی دی. لاندې د دوه لاسونو ستړي مشي ذکر کړي. په حدیث کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. پیغمبر علیه السلام ما ته تشهد رو خودلو او زما ورغه د نبی علیه السلام د دواړو ورغو په مابین کې کفي بین کفيه. کفيه تسنیه ده کنه د نبی علیه السلام یو لاس او دوه لاسونه دوه لاسونه د نبی علیه السلام دوه لاسونه نو ګوره په دوه لاسونو مصافحه وشو. باب د مصافحه ده لاندې د کفيه د تسنیه صيغه ده. امین الله یو طرف ته وایي دا باب د مصافحه نه ده. د دې جواب هم زده کړو. بخاری څه لیکلي باب المصافحه شارحین په رد نه دی کړی. بخاری او شارحین ټول په یو خله وایي دا باب المصافحه. دویم جواب کړي وای کفی بین کفیه وای کفی خود مفرد صيغه ده کنه کفی دا کفیه که تسنیه ده نو کفی خو مفرد ده. عبد الله ابن مسعود سوی کفی زما یو کف ده بین کفیه په ما بین د دوه کفینو د نبی علیہ السلام کې وای ټیک د نبی علیہ السلام دوه کفین دي خو د عبد الله ابن مسعود څو کف دي یو کف. دلته صحابي په سیلانو نبی پرې خورو یو طرف ته وای د صحابي قول فعل تقریر حجت نه ده. ختم نمبر صفحه الحق السريع اول جلد وای صحابي دلیل نه ده. دلته اوس د نبی په مقابله کې صحابي ته دلیل وای د نبی علیہ السلام دوه کف دي وای د صحابي خو یو کف ده. دلته صحابي په سیلانو نبی پرې خورو. دویم دا ده چې دا صحابي خو څه ویکټوري نه ده چې یو کف ورکړي. دا صحابي ده ته دلته ودرېږه زه تاسو ته عملا وخایم ته دواړه لا سمته راکړه. ګوره چې دا شي کنه تاسو مخ واړه چې دا شي ګوره کفي بین کفيه شو کنه یو کف زما د دواړو کفینو په مابین کې ده. دا بل کف مې نه ده د دواړو کفینو په مابین کې. دا بل یو کف نه ده بین کفيه یو کف بین کفيه ده. د دم دا یو کف بین کفيه ده دا بل نه ده. نو د عبد الله ابن مسعود دا یو کف چې بین کفی نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر شرافت حاصل د دې ذکر کړي د دې بل نفي نه ده کړي. او دا تصور کې نشي راتله چې د نبی علیه السلام د کفین یو د صحابي دی یو کفي. صحابي خو څه ویکټوري اهل حدیث نه ده چې د نبی علیه السلام دوه کف یو د صحابي یو کفي. دا ممکن نه ده. د صحابي دوه کف خو د یو ته ډیر فضیلت حاصل ځکه دا بین کفیه او دا یو بین کفیه نو. خو د دې پسې به بخاری بل باب صراحتا لګولې باب الاخذ بالیدین. باب د په بیان د ستړي مشي کې په دوه لاسو صراحتا د دې باب پسې بل باب لګولې دواړه څنګه پڅن خو هم ستړي مشي په څو لاسو ده په دوه لاسو. د ویکټوریانو دلیل څه دی؟
د وکټوریانو یو دلیل دا دی چې زموږ روحاني پلار د دوی روحاني پلار ټرمپ په یو لاس تړي مشي کوي. ټرمپ نه دی، ټرمپ وایي ګوډ مارنینګ په یو لاس تړي مشي کوي، نو وایي د دوی روحاني پلار په یو لاس تړي مشي کوي. نو یو دلیل دا دی. دویم دلیل دا دی انګریزان په ولاړه امتیازي کوي، امین الله لیکي په ولاړه امتیازي سنت. انګریزان د سپیو سره مینه کوي، وحید الزمان لیکي سپی پاک دی، د سپي وړي امتیازي پاکي دي، غټي امتیازي پاکي دي، قی پاک دی، وینې پاکه ده، سپی ټول پاک دی. انګریزان خنزیر خور قوم دی، بس دوی د خنزیر په مدح کې قصیدې وایي خنزیر پاک دی. انګریزان په یو لاس تړي مشي کوي، دوی وایي په یو لاس سنت هم ده. انګریز د پاره دا خبره کوي. نو یو دلیل انګریز دی ځکه چې انګریز په یو لاس تړي مشي کوي. دویم دلیل د دوی د پاره دا دی چې د بیعت په احادیثو کې وروسته به تاسو ته راشي د بیعت احادیث چې ابسط یدک فلأبایعک، ابسط یدک فلأبایعک، لاس دې اوږد کا فلأبایعک، د دې لپاره چې زه ستا سره بیعت وکړم یا رسول الله. په همدې مشکات کې تاسو ته روان دی. ابسط یدک وایي ګوره ابسط یدک لأبایعک، یدک وایي مفرد دی که نه؟ ابسط یدک وایي یدک مفرد دی. نو دوه جواب دی. یو خو ابسط یدک فلأبایعک دا مصافحة البیعت د مصافحة الملاقات نه ده، لأبایعک دا د بیعت مصافحه. دویم دا چې ید جنس دی. ښه ابسط یدک ید څه شی دی؟ جنس. دوه لاسونو باندې اطلاق کېږي، لکه دلته ید جنس دی، په دوه لاسونو اطلاق کېږي. نو د ید نه یدین مراد پوه شئ، دوه لاسونه ترې نه مرادوی شي، جنس مراد. نو د وکټوریانو دلیل یو انګریزان دي، دویم دلیل هغه حدیث د بیعت دی چې ید پکې راغلی، نو ید مفرد دی. نو جواب دا دی چې ید جنس دی، په یو لاس هم اطلاق کېږي، په دوه هم اطلاق کېږي. نور دلیل نشته. نور بخاري پسې نښتي دی، وایي بخاري غلط دی، دا وایي باب المصافحه نه ده، دا باب التعلیم دی. بخاري پسې لګیا دی چې دا بخاري غلط